درنو لیدونکو السلام علیکم. زلمی خلیلزاد وایي د نظام تر ړنګېدو د مخه پټه هوکړه شوې وه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې به واک ویشل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمهوریت د راپرځېدو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي هوکړه داسې شوې وه چې واک به د جمهوریت او امارت ترمنځ ویشل کیږي، خو رهبري به طالبانو ته ورکول کیږي. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې د غني تیښتې هر څه خراب کړل او اسلامي امارت ته یې د بشپړ واک پرېښودو موقع برابره کړله. بلخوا امیر خان متقي وایي له سفارتونو سره مو د اړیکو تعامل ساتلی، له نورو هیوادونو هم هیله کوو چې کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل سفارتونه له سره پرانیزي. نوموړي ټینګار وکړ چې له اسلامي امارت له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه هم د تعامل دریځ ورسره خپل کړي. بلخوا طالبانو په هوایي ډزو د یو شمېر ښځو د لارین مخه نیولې. یو شمېر ښځینه فعالانو چې د ښځې تعلیم ته پرېږدي شعارونه یې له ځان سره لیږدول د اسلامي امارت د عسکرو لخوا په هوایي ډزو پر شا تنبول شوي دي. اسلامي امارت څو موده وړاندې یوه اعلامیه خپره کړې وه او لارینونه یې پکې منع اعلان کړي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.